اوس د هلمند په ډاکټر باندې امزه مستقیمه به هغه نه ده نیولی لایف، خو د تا افغان راغلی لایف یې پې نیولی، هغه ته دا فرصت ورکړی، بل چا خو نه ده نیولی. ولې دا افغانان ولې دا کار الله خو دې جنت افغانان په خرڅ کړي دي، د افغانانو ناموسونه یې خرڅ کړي دي. زور په دغه کې راکوي، زور دلته نه راکوي چې ولې افغانان خبرې نه پې کوي. خو هر بې ناموسه خو باید خبرې ونه کړي که نه، هر بې غیرته خو باید خبرې ونه کړي که نه. دغه ډاکټر نفیس چې دی که نه، همدغې حمزه ګل خانه د ډاکټر نفیس په بروډ کې چې دی په والله بالله چې دا ګوره دا ټول افغانان چې دا کوم مطرح دي دی توهین کړي، سپک کړي دي. والله که ډاکټر نفیس ورته ویلي دي چې دا کار مه کوه، هغه ورسره ولاړ دی، ځکه خو کامیاب دی وروره. دا چې کامیاب دی او هغه په موږ باندې دلته چې دی څه بدماشي کوي، زموږ دا خلک ولسونه راوژني، لامل یې هم دا دی هغه په اتفاق دی وروره. زموږ غونډه کې نه دی چې کله ماته دورانه لکه د سپي خوله راواچوي. فهیمه دلته شاهین حاجي صاحب شاهین یو خبره وکړله چې دا د هلمند د ډاکټرې خبره یې وکړله. اوس د هلمند په ډاکټر باندې امزه مستقیمه به هغه نه ده نیولی لایف، خو د تا افغان راغلی لایف یې پې نیولی، هغه ته دا فرصت ورکړی ده، خیر بل چا خو نه ده نیولی. ولې دا افغانان ولې دا کار الله خو دې جنتي که، الله خو دې جنتي که، الله خو دې اجر درکړي. اوس دې بالکل دې صحیح خبره وکړله. ما خو تا ته مخکې په دغه خبرو کې درته ویلي چې زور دا ځای نه راکوي چې افغانان په طالبانو پسې خبرې کوي، افغانان طالبانو باندې نیوکې کوي. زور دا راکوي چې هر بې ناموسه راجګېږي نیوکه پې کوي، هر بې غیرته راجګېږي هغه خبرې ورته کوي. زور دغه ځای راکوي، زور دا ځای نه راکوي چې د افغانانو عزت لوټ کوي په نوم د طالب، د افغانانو په عزت باندې لوبه کوي په نوم د طالب، د افغانانو په سپکاوی کېږي، د قومونو سپکاوی کېږي. سلطان محمود غزنوي سپک، کندهار یې ټول سپک، هلمند یې سپک، پکتیا یې ټوله سپکه کړه، کابل یې سپک. دا ټول د افغانستان 14 ولایتونه په نامه د طالب سپک کړل او بیا ځان ته بیا افغان وایي. موږ یو ګلخان ته ناست یو چې هغه موږ ته پلیسو په حقیقت راته وایي. دي چې حقیقت راته وایي، کوم حقیقت یې راته ویلی ده؟ وروره جانه وزن دیم، بیزته کوي دیم، سپکوي دیم، قوم هم در شرموي، نوم دیم در ختموي، تاریخ دیم در ختموي. بیا وروره موږ ته وایي چې موږ ته حقیقت. سیال صاحب موږ د هغه د خبرو شوقیان نه یو، چې موږ د هغه د خبرو شوقیان یو. صرف او صرف د تاسو په لایف کې ما راته کیا کوله دنه یو څو پوښتنې ما کولې چې ما ته دا تاریخ ورښودلی وای چې تاریخ څه شته وایي، افغانان څنګه خلک دي. افغانان دومره بېننګه نه دي چې دته جان جي وکړي. دومره وروره جانه هر یو د اوس دلته به وروره جانه موږ په لار کې ولاړ یو سلامي به ورته کوو. وبښئ سیال صاحب داسې نه ده، غوسه په دې نه ده راغلې، غوسه په دې راغلې چې خپلو ملګرو نه خفه یم. حاجي شاهینه د خپلو افغانانو نه کېږي وروره، د خپلو افغانانو نه مو کېږي، هغه مو دشمن دی وروره. هغه زما د جغرافیا، زما د ملت، زما د حکومتونو، زما د مدني فعالانو، زما د لیکوالانو، شاعرانو، استادانو، علماو، ډریورانو، کلندرانو، د دې ټولو په والله بالله دشمن دی. هغه سره دا ډېر معمولي کار ما وکړه چې دی ما لاندې وغورځاو، چې دی ما سره زما په وسه په ورسېږي. والله د دې اویا کلونو د افغانانو د وینې د څاڅکي بدل زه اول د دغې ګلخان نه وانخلمه، پنجابی به په دویم پړاو کې زما ګیده د دوراني په څېر باندې دغسې یو شټسرې نه کوي چې دی ما ته وایي چې د ده خو خبرې حقیقت دي. نو د خدای په قهر عظیم باندې ککړ شي، دا ته نه یې لګیا څه لرې ساته چې ته خپله لګیا ته په خپله دومره احمق انسان یې چې ته د یو دشمن چې ستا د جغرافیا دشمن دی د هغه خبرې تاییدي، نو په هغه باندې ولې بېزته کړي؟ خپله خو لګیا کنځلې مو ورته کړي، عکسونه دی مو لګولو، د غني تا ولګول، د ډاکټر نجیب تا ولګول، کمونیست ورته ویه، د مناسب عمر تا ولګول، دا ټول تا وکنځل. نو په دشمن خو یې مه کنځه بې عزته انسانه. خیر دی. زه یو شی وایم فهیمه، د ما یو پیشنهاد د سیال صاحب محترم ته، د سیال صاحب ګوره د تاسې په وطن دوستي کې، تاسې په پوهه کې موږ هېڅ شک نه لرو. ګورې دغه ټیک ټاک کې دوه قسمه خلک دي. یو هغه خلک دي چې وطن په طرف ولاړ دي، د خپل افغانستان په طرف ولاړ دي، د خپل اسلام په ننګ ولاړ دي. یو هغه قسم خلک دي چې د نورو په لمسون د پاکستان او د امریکا او د غرب او د شرق لاسپیکر ځان ګرځولی. نو دوی کوشش کوي چې تا او فهیم په منځ کې درز واچوي. نو موږ نه غواړو خدای نه
ناسته ته دې موږ مشر یې موږ در سره ولاړ یو خو دوی کوشش کوي چې موږ تاسې دغسې په منځ کې تفرقه واچوي بې اتفاقي واچوي تر څو موږ تاسو تقسیم کړي. نو هیله مې در څخه دغه د وړکي ورور په صفت چې همدغسې دغه مبارزه کې د خپل دوستان ملګري د فهیم په څېر فهیم د موږ ملګری د مشر هم ده تر څنګ یې ولاړ یو ځکه فهیم د افغانستان سره ولاړ ده څو چې له افغانستان سره ولاړ یې موږ هم سره ولاړ یو. نو بنا په درنښت درنه هیله کوو چې دغه فهیم غوندې ځوان داسې موږ ټول ته مشر مخته موږ درپسې نو دوی کوشش کوي چې موږ تاسې دا خبره بیا تکرارومه تفرقه واچوي. نو تاسې به اجازه ورنه کړي چې موږ منځ کې تفرقه واچوي. موږ تاسې به ټول متحد د افغانستان لپاره کار کوو او همداسې به مبارزه مخته بیاو. انشاءالله حق نوم د خدای ده او څوک چې د حق طرفداري کوي هغه به کامیاب وي. محمد الرحمن د سیال سے په بروډ کې فکر کوم مسیحا ورور به مو یو څه مو د مخکې همدغسې از د زموږ افغانانو نګمان او سیر دی ځکه هغه ډېر تخریب یې کوه منفي دغه یې کوه. سیال صاحب خو درو شخصیت دی مطلب دی خو دغه نه کوي. ما یو زه ورسره یو څه تیز لاړم بیا د انګلینډ نه کوم جعلي پروفیسور چار څوک دی ده ته به یې زنګ وویلی چې د فهیم افغان چې دی مطلب خلکو سره جنجالونه کوي ستا په دې بروډ کې هغه سیال صاحب ما نه غوښتنه وکړه ډېر په ادبانه ډېر یو په ښه طریقه باندې. ما ورته سیال صاحب په دواړو سترګو صحیح ده ستا په بروډ کې به زه خیر د چا سره جنجال نه کوم خو مطلب نورو ځینو کې بیا هغه دوی ګوره د هغې نه را په دې خوا په رب باندې باور وکړه ما چا سره ګوره جنجال نه دی کړی. دا د سیال صاحب ګوره ناست دی ځکه د مانه هیله وکړه ما ورسره ومنله. اوس خبره دا ده چې وا افغانه و د خدای په قهر عظیم ککړ شي. ښه درته معلومات دی چې دغه ګل خان دغه ټول افغانان یې سپک کړي دي نه یوازې دا خو موږ یو خواته حمیرګل یادوو دا میجر امیر یادوو دا مولا ډیزل یادوو دا ایمل میالو یادوو دا محمود خان اچکزی یادوو. تاسو خدای چې دوی د افغانانو په وینو باندې سودا کړې که نه ده کړې ده که نه را بغې د افغانستان مشرانو به چې دی ډالر یې په وخړي پولاونه به یې په وخړ ډالر به یې ورته ورکړي چې بېرته به راغله جیوچکیو کې به ټول معلومات ورته ورکړه. هغوی بل ته پلان جوړ کړه افغانستان ته ټول دا مني چې بیا منی موږ دا وایو چې باس بلکل به ورسره کوو خو زموږ د دغه لاندې بی دي نه د دوی. دا یې باید تاته صاحب وکړه دا یې باید راشي د سیال صاحب ته باید د یو عالم شخصیت په سترګه باندې وګوري نه سیال صاحب هغه کنزلمار ته. سیال صاحب په دې ټول عمر کې یوه جمله سپکه چاته نه ده کارولې. دې حمزه د مور کنځلې کړي دي د ناموس کنځلې کړي دي بېګا دغه ورسره لګیا مسیحا ورته به ناست وي دا نور ملګري به مو فیضان صاحب ورسره لګیا و ګوره جانان به کله ورته ویه کله به ورته صاحب قسم په خدای چې دوی توهین کوو ده ته مسخور ورباندې کوو. او فیضان صاحب ته غوږ شه که نه ستا دا خبرې چې دي دا غیر علمي دي ستا دا خبرې غیر علمي دي د خدای وري دا توهین نه دی دا سپکاوی نه دی چې غیر علمي دي خو کوشه که نه د سپکه انسانه بیا ولې ورسره باس کړي. دا ډاکټر صاحب راغلی دی ډاکټر صاحب عظیمي مهرباني وکړئ د ټول نه مخکې ډاکټر صاحب لږ صبر وکړئ دغه عباسین ورور ډېره موده وروستو راغلی د عباسین ورور چې دی دا خلک ډېر ښه پېژني دا به لږ معمولي او دوه درې دقیقې به ورته وخت ورکړو. عباسین ورور مهرباني ته د دې خلکو په اړه څه نظر لري؟ فهیم جان السلام علیکم. فهیم جان څنګه او ما چې دا کوم کار وکړو وروره ښه مه وکړو بد مه وکړو ته کولی شې ما باندې نیوکه وکړي یا مطلب تایید وکړي یا رد وکړي مهرباني. نه زه به څه یم چې زه به په تا نیوکه کوم خو اصل کې زه خپل خبر کېدم په دې باندې چې د دغو دي خلکو مقصد څه دی. موږ باید په دې ځان اول پوه کړو چې دغه خلکو دوه مقصدونه دي. یو مقصد موږ خپلو منځو کې تقسیم راوستل. دویم مقصد دا چې د کوزي پښتونخوا چې کوم خلک لږ زړونو کې موږ سره ښیي نو هغې خلاف هغه زړونه کې هغه بدي راوستل چې موږ دې داسې خلک موږ ته رامخې ته شي چې موږ دې ورته کلکې وکړو نو هغوی په زړه کې موږ ته نفرت مخې ته راشي. نو دغه کو دوی موږ افغانستان ته لو نیوز ښیي کو بل ښیي کو دې مخې ته موږ ته راځي موږ ته ولې حسن خان راځي لکه دې باندې سوچ کولی که نه چې ولې حسن خان په شانتې کس راځي او داسې کس نه راځي چې کوم د لر او بر افغان باندې درد کوي که نه په زړه خوږیږي. نو تا ته دا دې دپاره راولي چې هغلته د کوزي پښتونخوا په خلکو زړونو کې دا شی پیدا کړي چې دا خلک موږ سره یو نه دي او موږ ته دومره منفي سوچ لري. هغه ته اصل کې د دغه کس نه ځورېدلی چې دا کوم کس تا سره لګي دا تا ته کلکه وکړي نو ته ورته بېرته کلکه جواب ورکړي او هغه ټول خلک پکې راګیر شي که نه بیا دا حساب راځي چې ټول په یوه جارو راکش که که نه نو دغه مشکل دوی جوړی باید موږ دې شي نه هوښیارتوب واخلو چې دغه خلک خو موږ
خبرې پم کوو کنه نو باید دوی سره موږ د دوی په د علاقې کس ورسره واچو خپل ورسره ونه جنګیږو په خبرو کې د دوی کار موږ په دوی نور هر څه وکړو لکه څنګه چې زموږ حکومت دا کیسې روانې کړي دي همدې طریقې باندې موږ لکه دوی چې موږ سره کم جنګونه په کومه طریقه کوو هماغه جنګ موږ اوس ورسره الحمدلله روان دی اوس چې پاتې شو د میډیې په حساب باندې په میډیا مور سره ماغه وکي تاسو ولې مخې ته ورځئ ته کومه مخې ته ورغې فهیم لالا نو خبر چیرته راغی خو ته به دې سره وجنګېږي ځکه دا خو تا ته بیګا د فیضان صاحب سره چې خبرې کېدي تاسو وانه اورېدې چې ټولې خبرې دې انداز کې کولې چې هغه په ښار کې هغه هغې ته ښار ورولي او هغه ډېرې کلکې خبرې وکړي او دا ټول په سوشل میډیا کې مخکې لاړې شي او ټول پښتونخوا بیا په دې ودردېږي که نه نو دا خلک دا غواړي داسې کسانو ته موږ ډېر کسان لرو خو تاسو هغه خلک ورته مخې ته رانه واسته چې دا په 2 دقیقو کې دا د تحس نحس کوي د دې کتابونه درته شیندي هر څه درته شیندي خو دا تاسو بس دا راجګ کوي او خپل ورسره جنګېږي دا خو موږ نقصان کوو بخښنه وکړه ما غوښتل چې ابو کلام صاحب راپورته کړم ورته دا ورته ما د تل د 111 بریګیډ صاحب ته مې ورولېږه هغه ارمان دی چې دې سر په پاکستان باندې او په فوج باندې د خپل افغانان چې دي بسینه وروره زموږ د خپل افغانان چې دي دا یو تعداد د احمقان دي دا نه پوهېږم مکتبونه ویلي دي خو په والله بله دومره بې شعوره بې ضمیره بې وجدانه غیر سیاسي فکر لري اوس هغه ته زه وایم چې وروره موږ چې دغه سړي په دغه باندې راوځو دلته چې دی هدف دا دی موږ نور هدفونه د ځان په رسوو څه یې وایي نه تاسو خپل نه لرئ چې تاسو د بل چا دغه پسې راوځئ واله که خو ته یې په کاناډا کې که تشته ناست دا دراني صاحب یو وخت کې بخښنې سره احمدشاه بابا ته چې دې کنځلې کړې وې او دراني صاحب دلته افغانان په قاراو چې هلته خو داسې افغانان دي داسې به دي کي او نن راځي تا ته وایي چې ګوره سپکه ورته ونه کوي که نه نو دا ته کوم دغه یو ساعت مخکې ابابیل چې دی د افغانستان بیا الحمدلله په جنوبي پښتونخوا کې هغلته د تورو بیرغو مرکزونه له منځه وړي دي زه نه پوهېږم حاجي صاحب شاهین یا مسیحا ورور یا ډاکټر صاحب یا د ملنګ شاه کومې ورور تازه معلومات که لرئ البته دقیق معلومات شي یا لاندې کوم ملګرو کې چې هغه درته بیان کا او په هغې باندې د ملګري خبرې وکړه دا موضوع به هغه بیخي پرېږدو هغه په دې نه ارځي محمد وروره که ته لږ چاڼ وکړې په هغه کې رسنیو کې فهمه زه درلېږم قربان شم مه یوازې رالېږه بلکې خبرې ورباندې وکړه چې دا څه معامله نه زه درلېږم زه مړۍ دلته وږی یم مړۍ خورم ښه صحیح ده په دې نیمه شپه مړۍ خوري صحیح ده وروره ته راورږه ما ته ته راورږه بیا به د مسیحا ورور عباسین ورور ډاکټر صاحب ملنګ شاه او دا نور ملګري څومره دي د هېوادپال ټول به ورباندې خبرې وکړه نور ملګري به هم راواخلو داسې نه ده الحمدلله افغانستان اوس هغه افغانستان نه دی افغانستان راپورته کېدو په حال کې دی بلې قربان شم لګولې کنزاک کې نصر الله راجي کړی کنزاک دا چا دراني لګولې دی دغې خبرې پرېږده لولي صاحب دلته موږ تاسو ته هم رارسوو موږ تاسو خپل لایف چلوو دلته موږ تاسو د وطن پر حالاتو باندې غږېږو بالکل د دې سیمې په معاملاتو او په حالاتو باندې باید موږ تاسو وغږېږو بله خبره مې همدا درته کول فهیم صاحب چې د هغه وخت چې دغه اوس دغه تېر لایف بس موږ ستاسې لایف اشغال سو او دا شکار ونه سو موږ تاسې چې دلته کومې موضوع ته راځو یا کومې څېړنې ته یا مضمون ته یا کوم سکالو ته یا کومې پلټنې ته باید خپل پلټون وکړو دلته باید خپل تحقیقات یو د بل سره شریک کړو او د لاندې دوستان زموږ ستاسې نه باید یو څه زده کړي نه دا چې موږ تاسې احساساتي سو جذباتي سو یا ادراکي برخورد وکړو خبره داسې ده چې دغه اوس ګوره مخکې هم تاسو ول د فیلسوف دی فیلسوف نه دی فلسفه ځان ته یو ډېر غټ علم دی یو فیلسوف باید تر لس زیات علم ولري شاعري باید دی کولی شي اوس ټول فلسفیان چې شاعران دي ته د افلاطون او سقراط دغو خبرې واوره هغه تر عقل بالاتره خبرې دي انسان ورته حیران کېږي هغه د وحدانیت خبرې کوي هغوی دا رقم خبرې کړي دي چې د انسانیت په تاریخ کې به چا نه یې لیکلي دی تر اوسه یو کتاب لیکلی دی یو فیلسوف شاعر هم لیکوال هم د وخت په حالات باندې سیاسي هم هغه داسې پخه خبره کوي نه دی چې خبره یې وکړه هغه څوک نشي ماتولی دی خو ټوله ورځ درواغ وایي د ده فلسفه د ده سیاست د ده شاعري د ده عامه خبره دی خو شاعر اول نه دی د ده د حقیقت یا حق سره وابسته نه ده یو فیلسوف همیشه هغه پر حق ولاړي هغه سر قرباني حق تر پښو نه لاندې کوي محمد صلی الله علیه وسلم نه وایي یوه خبره حقیقت 100 کاله عبادت دی ما هغه لایف کې درته ویل چې د فیلسوف مه وایه د فیلسوف نوم نه دی دا ډېر دروند دی فیلوسوفي د خپل یوناني لفظ دی د مینې علم ته وایي د مینې علم
هغه علم چې هغه یعنی خپل ځان په هغه کې ته ورګډ کې به د ټول کائنات سره مینه وکړي د هر شي په راز باندې وپوهېږي دا د مینې علم دی پیلو صوفي دا پیلو چې دی د خپله مینې ته ویل کېږي د دی ولاکه په معنا سره خلاصېږي او تاسې راځئ هر کس ته چې دلته فیلسوف وایاست خبره دا ده چې صرف هلته یو څو کتابونه وګورئ فلسفیان داسې وو چې هغوی د خپل ځان